خیال چې پکې لاندې موږ ته ګوټ کولی نه شو دا سین کا باسین چې په دې زمونږ د هړتال په دې باره کې چې په دې ملک کې کومه مهنګایي روانه ده لکه زه چې اوس د کور راتلم په ما پسې ګیس بل 30,000 روپۍ راغلی د بجلۍ بل 10,000 روپۍ راغلی د کور کرایه 15,000 روپۍ ده زما تنخواه 40,000 روپۍ ده نو موږ د حکومت وخت وایو چې په 24 تاریخ باندې بجټ دی چې زموږ په تنخواهګانو کې د مهنګایۍ په تناسب سره تنخواهګانې سوي لکه مهنګایي کم طرف ته ورسېده زما تنخواه 40,000 روپۍ ده چې زه هېڅ نه کوم نه اختر راو نه سوقت راو هېڅ نه کوم خو بیا هم 1,20,000 روپۍ زموږ د میاشتې خرڅه ده نو موږ حکومت ته وایو چې ګوره ځان له څه کوئ نو موږ هم خو ملازمین یو او زموږ د وجې نه دا درېیم پیر دی چې داسې حکومت راځي د صوبایي حکومت ته وایم چې درخواست ورته کوم چې زموږ سره دا زیاتی ختم کا که ختم نه کړو بیا په 24 تاریخ بجټ ته سرکاري ملازمین راووتل چې د عمل په سرکاري ملازمین چلي دا قرباني په سرکاري ملازمین کوي دا پولیس چې نه عمل چلېدو دا آرمي چې نه دا ترانسپورټ چې نه دا چلېدو دا هم سرکاري ملازمین چلو او زما دي ملازمین ته د اتفاق او اتحاد وساتئ دا موقع ده چې کله وایي پنشن کټ کو کله وایي ستاسو نه اوسلن کټ کو کله وایي میډیکل کټ کو موږ خو دغه څه دې ملک خلک او ستاسو په وساتت سره چې کله موږ سواد جوړو موږ حکومت له پاکستان د والي صاحب د 3 لک روپۍ هغوی له ورکړي موږ خو په مالداره خلکو موږ خو تاسو ته وایو زموږ زړونه نشته موږ په ملکان ډیویژن کې چې کومې سختې تېرې کړې دي شهادتګردي راغلې سیلاب راغلی په موږ باندې پکار چې رحم وکړي بهر ملکونه انګریزان په موږ باندې لکه رسېږي پکار صوبایي حکومت ښه ینګ هلک دی ښه وزیر اعلی دی خلک دې هڅې نه پوه په انصاف له موږ ورکړی پکار زموږ دا مسلې